بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. د ټولو نه مخکې زه په لوی افغانستان مین ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان موومنټ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. زه نن د افغانستان د اشغال کېدو نه وروسته چې په افغانستان کې څه وشول د خپل سریال 15مه برخه ستاسو په خدمت کې وړاندې کول غواړم. چې څنګه ما تاسو ته په 14مه ویډیو کې ویلي وو چې کله په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر زیات شو نو د افغانستان په مختلفو ساحو کې تاوتریخوالی هم زیات شو. د امریکایانو اصلي هڅه سویل وو چېرته چې ګواښ ډېر سخت و. د میکرسټل د چلولو پلان خداو چې هلمند او کندهار اول د طالبانو نه پاک کړي او بیا پکې خپل حاکمیت مضبوط کړي او بیا به ختیځ ته وګرځي. میکرسټل په اصل کې غوښتل چې د عسکرو د شمېر د زیاتوالي د لومړۍ برخې 1,000 سرتیري باید کندهار ته ولېږل شي چې لوی نفوس یې هم درلوده او په سیاسي لحاظ سره د کابل نه پس په دویم نمبر و. خو مخکینو پریکړو د هغه مخه ونیوله. کومې پریکړې چې د میکرسټل تر ټاکلو کېدو مخکې میک کرنن کړې وې چې د مختلفو ولایتونو ترمنځ د لومړۍ دورې د عسکرو ویش صدارت وټاکل شي. دا لومړۍ قطعه د مرین د عملیاتو د سټرایکر یوه لوا وه او د 2 هوایي لوا د سلاکارانو په توګه بیا ځای پر ځای شوې وه چې شاوخوا 15,000 عسکرو پکې شتون لرلو. هغوی کندهار ته ولېږل شول. د هلمند، کندهار او څو نورو ولایتونو په اړه 4,000 مشاورین وګمارل شول. میکرسټل په ډېره ناخوښۍ او کرکې سره د میک کرنل له پرېکړو سره یو ځای شو. مرین ځواکونه د 2 دلایلو له مخې هلمند ته تللي وو. لومړی، انګریزان د مرین ځواکونو سره کار کولو ته لیواله وو په داسې حال کې چې په کندهار کې کاناډایانو نه غوښتل چې د هغوی تر سوري لاندې وي. دویم، یو جلا مرین کنډک لا د مخه په هلمند کې وو او د مرین قول اردو مشرتابه غوښتل چې ټول د مرین واحدونه دي په یو سیمه کې فعالیت وکړي. میکرسټل هیله وښوده چې په هلمند کې بریا به د طالبانو د ځواکمنتیا د ماتولو لپاره لومړی ګام وي. خو که طالبان دغه ولایت ونیسي نو بیا به د کندهار پر وړاندې فشار زیات شي. خو میکرسټل ناخوښه و چې دا پریکړه په ده په زور باندې منلې وه. هغه د مرین جنرالانو ته چې د کابل له لارې راتلل خبر ورکړی و چې زه دلته له داسې چلند سره موافق نه وم. د 2009 کال په لومړو کې طالبانو د هلمند ډېره برخه د خپل کنټرول لاندې راوسته. د 3 کلنې جګړې وروسته چې د 2006 کال د دوی د عملیاتو سره پیل شوی وه، له څو دولتي ودانیو او امنیت قومندانۍ پرته د شمال غرنۍ سیمه د دوی په لاس کې وه. د پاکستان له پولیس څخه تر لښکرګاه پورې جنوبي هلمند هم د طالبانو په لاس کې و. خو د ګرمسیر له یوې برخې پرته چې په 2008 کال کې د مرین ځواکونو 4 قطعې بیرته نیولې وه. تر ټولو مهمه دا وه چې په مرجع او نادلي کې له 0 څخه تر 2500 پورې طالبانو فعالیت کولو چې د ولایت مرکز له خطر سره مخامخ کړی و. مرجع د لوجستیک او قومندۍ د کنټرول د لوی مرکز په توګه کار کاوه. د ځانګړو عملیاتو ځواکونه د مارچ او مئی په 2009 کال کې د یرغل په جریان کې له سخت مقاومت سره مخ شول. د مئی د یرغل هدف چې د محاصرې ماشین عملیاتو په نوم یادېدو د مارجې مرکزی بازار و. له 2 ورځو راهیسې لسګونه طالبان له هر لوري نه راغلي وو. جګړه دومره شدیده وه چې د وتلو مخکې د اشغالګرو عسکرو خپل ګوله بارود تقریبا ختم کړي وو. هغه د مرینو تشکیل چې د عسکرو د شمېر د زیاتوالي د لومړۍ برخې سره ځای په ځای شوی د مرین عملیاتو دویمه لوا وه. د 2009 کال د مۍ په میاشت کې د هغوی هلمند ته رسېدل پیل شول چې د هغوی سره 2 پیاده کنډکونه چې هر یو کنډک شاوخوا په 1000 کسانو شتون درلودو چې ورسره د سپکو بختربند ګاډو د کشف کنډک، د CH-350 ترانسپورتي هلیکاپټرونو هوایي عنصر، ټیلټ روټر وی نوي الوتکو او AH-1 کوبرا بریټ هلیکاپټرونو شتون درلودلو چې د مرین کنډک سره یو ځای شول چې د مخه په شمالي هلمند کې فعالیت کولو. د دې قومانده د بریټ جنرال لیری نیکلسن په غاړه وه.
نیکلسن په 2004 کال کې د هرات په فروجه ښار کې سخت ټپي شوی و. نو چې کله روغ شو نو په 2006 کال کې هم په دغه ښار کې د یوې قطعې رهبري کوله. اوس دا هوډ درلودو چې په هلمند کې بدلون راولي. هغه په خپل عملیاتي فرمان کې لیکلي دي چې داغه طریقه دا وه چې موږ به د افغان امنیتي ځواکونو او سیمهییزو خلکو سره ملګرتیا وکړی شو ترڅو دښمن په کلکه تعقیب کړو او د طالبانو د جګړې توان او اراده له منځه یوسو. هغه او داغه مرین ځواکونو د عراق د تجربو نه زده کړه کړې وه او د کوچني واحد ګزمې په تاکتیکونو کې په هوایي بریدونو کې او محلي ځواکونو ته مشورې ورکولو کې ماهر و. هغه مرین ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې ساحې ته لاړ شي. هغه د مرین ځواکونو ته وویل چې دلته موږ د دې لپاره نه یو راغلي چې په ګاډو او ټینکونو کې وګرځو بلکې پیاده لاړ شو او خلکو سره وپېژنو. نیکلسن په فلوجه کې د عراقي پوځیانو او پولیسو د ارزښت شاهد و او په دې باور و چې پیاوړي افغان سرتیري او پولیس په افغانستان کې د اوږدمهاله بریا لپاره کلیدي رول لوبولی شي. دغه د عملیاتو مفهوم او د عملیاتي مفکورې واضح اصول دا و چې د لښکرګاه په شاوخوا کې کلیدي سیمې د طالبانو نه صفا کړي، بیا ونیسي او بیا پکې د جوړونې کارونه پیل کړي. خو تر ټولو پورته نیکلسن د سرعت غوښتنه وکړه او د طالبانو د اړخه خطرونو اخیستلو ته چمتو و ترڅو د امکان تر حده د طالبانو تحرک مات کړي. د نیکلسن پلان هم هغه شان و چې څنګه د مرینو د جګړې سټایل و. د کمپاین په پیل کې د 15 مرین قطعې د لومړي کنډک جګړن ګوس بیګیو بیانوي چې لیفټننټ شان کونر خپل پلاټون ته د غزمې اړوند په تفصیل سره یو ښوونه ورکړه چې په راغونډه شوې ډله کې اکثره سپین خلک وو مګر د پام وړ شمېر پکې تور پوستکي او هسپانیک خلک هم وو. دوی د مختلفو دلایلو لپاره خدمت کول غوره کړل لکه هیواد پالنه، جرأت، اقتصادي اړتیا او د کورني دود او دستور. خو دوی اوس ځانونه د جنګیالو د سختو قدرونو یو برخه ومندله. یو کهاوت دی چې هر مرین سره باید ټوپک وي. د مرین ځواکونو ته دا هم ښوونه وشوه چې د اړتیا په وخت به دوی څنګه د نږدې هوایي ملاتړ لپاره زنګ وهي. په دې بنسټ مرین ځواکونو په عراق کې پیچلي تاکتیکونه اصلاح کړي وو. د رمادي او القایم په څېر ځایونو کې تجربې ښودلې وه چې ډېرې کوچنۍ پوستې کولی شي چې په 40 ساعته کې د ښار ډېر کنجونه او بلاکونه وګوري او د یاغیانو د ډلو د تګ مخه ونیسي. د مرین ځواکونو په علاقو کې خپرېدل هم د یو ډېر لوی خطر سره مخامخ کېدل وو. په ورته وخت کې د مرین واحدونو بیا تایید کړه چې د طالبانو د یوې سیمې څخه د ورتلو غوره لاره دا وه چې په پیاده ګزمه کې چې څومره هم کم کېدی شي چې په لږ شمېر مرین پکې شتون ولري. ګزمې کولی شي چې هغه سیمو ته ورشي چې د ماین په وړاندې مقاومت لرونکي ګاډي ورسره وي او طالبان تعقیب کړي او که په هغې برید کولی شي نو هم به د خوشحالۍ خبره وي. د مرینو تخنیک دلته مهم و. دا د وهلو په حال کې یوه نرمه ګزمه نه وه بلکې د دښمن د میز وړلو لپاره چمتو او روزل شوې ګزمه وه. لیکوال بینګ ویسټ چې د هلمند په ډېرو جګړو کې له مرینو ځواکونو سره ملګرتوب کړی و لیکي چې د امریکایي پوځیانو لپاره یوازینی یوه لار شته چې یوې ولسوالۍ څخه طالبان پاک کړي. نو د دې دپاره پکار ده چې د افغان فوځونو ترڅنګ ګزمې ترسره کړي تر هغه چې دوی ستړي شوي نه وي او چې دمه شي نو بیا څه نورې ګزمې وکړي. د دوی د ویتنام او عراق تجربې د بیا رامنځته کولو سره مرین ځواکونو پولیسو او اردو ته مشورې ورکولو، دوی سره نږدې ژوند تېرولو او په جګړه کې د دوی سره یو ځای کېدو سره سره د امکان تر حده پورې د دوی رهنمایي وکړي. دوی تمه درلوده چې افغان پولیس او سرتیري د امریکایانو په پرتله طالبان ښه پېژني. نیکلسن له افغان وسلوالو ځواکونو څخه وغوښتل چې په جګړیزو عملیاتو کې پراخ رول ولوبوي. په هلمند کې شاوخوا 40,000 افغانان سرتیري او 2,400 پولیس میشت وو. برید جنرال محی الدین غوري چې د پخواني کمیونستي لښکر یو سخت افسر و او جګړه ښه په سختۍ سره کوله او د سرتیرو قمندان هم و. هغه د هلمند د 215 قول اردو تر ولکې لاندې راغلی و چې مرکز یې په کندهار کې و. د 2010 کال په منځ کې افغان حکومت د هلمند لپاره یو بشپړه نوې 215 قول اردو جوړه کړه. خو پولیسو خپلې د ناخوښۍ ستونزې درلودې. قومي مشرانو به دوی ته د ټولنې بد خلکو په سترګه کتل چې دوی د اشغالګرو لپاره کار کوي.
نیکلسن هیله درلوده چې د هلمند د پولیسو د روزنیز مرکز په جوړولو سره به پولیس ښه کړي چې د میکرسټل له معیار څخه د 15 اونۍ اوږدو په ځای 8-19 کورس لپاره به استخدام کړی شي. د برین ځواکونو په هلمند کې د 9000 برتانوي ټاسک فورس ترڅنګ کار کوو. په هغه وخت کې قمندان بریګیډیر ټیم راډفورډ وو. د 2009 کال تر نیمایي پورې 1000 مرین او برتانوي سرتیرو په هلمند کې شتون درلودو. انګریزانو په هلمند کې 3 کاله سخته جګړه لیدلې وه او د پام وړ تلفات یې هم لیدلي وو. تر 2006 کال مخکې برتانوي فوجیانو د طالبانو فرضت د تکړه وسلوالو په لرلو ویاړ کوو، خو د موسی کلا او لسیریا په لور د طالبانو پرمختګ د دوی شهرت ته زیان رسولی و. په 2009 کال کې د هلمند کاري ځواک یعنی ټاسک فورس خپل ځواکونه له لښکرګاه څخه د نادلي او د ګرشک خوشه ولسوالو باندې د برلاسۍ ترلاسه کولو لپاره تیاری شروع کړی و. د هلمند د ټاسک فورس ترڅنګ برتانویانو د ولایتي بیا رغونې ډله PRT هم چلوله. له 2015 کال راهیسې انګریزانو د ولایتي بیا رغونې ټیم په افغانستان کې په یو ډېر مهارت لرونکي پرمختیایي سازمان بدل کړی و چې نږدې 150 کارمندان او د پروګرامونو او پروژو لپاره د 45 میلیونو ډالرو بودیجه هم لرله چې په مشرتابه کې لوړپوړي ملکي کارکونکي، ډیپلوماټان او د پراختیا متخصصین شامل وو او داسې د ماموریت بشر هیګ پاول د راډفورډ څخه مخکې شو. مختلف د تورونو د بغاوت سره د مبارزې ځانګړي اړخونه سمبال کړل لکه حکومتداري، د مخدره توکو سره مبارزه او د سیاست. د ښه چمتو شوي پروګرام سره انګریزانو په زړورتیا سره د ثبات مشاورین، پخواني برتانوي افسران یا تجربه لرونکي ملکي متخصصین ولسوالو ته واستول ترڅو پروګرامونه په مستقیم ډول شروع کړي او د ولسوالانو سره کار وکړي. د ولایتي بیا رغونې ټیم په ولسوالو کې د امریکا ملکي وګړو او د برتانیا د ثبات له سلاکارانو سره کار کاوه او د ولسوالیو د ملاتړ ټیمونه جوړ کړل. د حکومتدارۍ د ښه کولو لپاره د برتانیې تر ټولو پریکنده اقدام غلام منګل وو. د 2008 کال د مارچ په میاشت کې کرزی منګل د انګریزانو په وینا د هلمند د والي په توګه وټاکه. منګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی و. هغه یو باسواده کس و. هغه په پکتیا او لغمان کې د والي په توګه هم کار کړی و او تر هغه وړاندې د ډاکټر نجیب په حکومت کې د چارواکو په توګه د پراخې تجربې خاوند و. د هلمند له جنګ سالارانو سره هیڅ اړیکه نه درلوده. انګریزانو د منګل ملاتړ وکړو. د ده لپاره دوی یو لویه عمله تیار کړه. هغه به په ټوله ولایت کې غونډو او تقریباتو ته لیږلو. انګریزانو د مخدره توکو سره د مبارزې پروګرام تمویل کړ او د عامو چارو د رسنیو یو ټیم هم جوړ کړ چې هر ورځ به د منګل اړوند پروګرامونه په تلویزیونونو خپرول. کرزی له منګل سره څه طبیعي اړیکه نه درلوده او هیڅکله انګریزانو ته بخښنه نه وکړه چې هغه په 2015 کال کې د خپل متحد شیر محمد اخونزاده د لرې کولو لپاره انګریزانو مجبور کړی. شیر محمد به هر وخت کرزی ته د منګل خلاف خبرې کولې. لوړپوړي برتانوي او وروسته د امریکا لوړپوړو چارواکو په وار وار د کرزی د اړخه د منګل د ګوښه کولو د مخنیوي په خاطر خپل کوششونه کول. په 2008 کال کې د برتانیې لومړي وزیر ګورډن براون په شخصي توګه کرزی ته وویل چې انګریزان په منګل باور لري او شیر محمد بیرته د والي په توګه نشي راتلی. نو کرزی د څه وخت لپاره د خپلې خبرې نه په شا شو. بل اړخ ته په کوټه کې د طالبانو مشرتابه د عسکرو د شمېر د زیاتوالي لپاره د متحده ایالاتو د چمتووالي څارنه کوله. په 2009 کال کې مولا عمر په زیاتېدونکو توګه ناروغه شوی و. چا به ویل چې د شکر ناروغه دی او ځینې نورو به ویل د نري رنځ په ناروغۍ اخته دی. د مولا عمر ژوندلیک لیکونکی عبدالحی مطمئن د هغه وروستي غږیز ریکارډ واورېدو چې په 2009 کال کې ترسره شوی و. نو هغه ویل چې د هغه غږ کمزوری و او وینا یې ناروغه وه. په ډېر مشکل سره به خبرې کولې. د کال په اوږدو کې یو څه وخت مولا عمر د حرکت له لارښود څخه نور هم شاته شوی و. بیټ ډیم چې د مولا عمر اړوند ورسره ډېر معلومات و، هغه دا تاییدوي چې د کندهار او کوټې خلکو ته ښه معلومه وه چې مولا عمر چېرته دی. بیا په 2009 کال کې د مولا عمر اړوند خبرونه بند شول. داسې ګنګوسې وې چې هغه په کراچۍ کې په پټ ځایونو کې ژوند تېروي. حالانکه ډېر احتمال دا چې هغه د زابل په شینکۍ ولسوالۍ کې میشت و. طالبانو به
د مولا عمر د ژوندلیک څخه داسې ویل چې یو څو تنه طالبان دغه له ځای څخه خبر وو او توانېدلي وو چې هغه ته پیغامونه ورسوي. دغه کورنۍ ممکن ده چې دغه د لیدلو توان درلودلو او یا ممکن دا وه چې هغه ځان په بشپړه توګه جلا کړی و. یوازې هغه د هغه د ساتونکي کورونو سره ژوند کاوه. په څو کیسو کې ویل شوي دي چې هغه به خپلې ورځې د قرآن او احادیثو په لوستلو او مراقبې کې تېرولې. عمر د روحاني او ستراتیژیکو لارښوونو د خپرولو ژمنه نه وکړې، مګر د هغه فعالیت د پام وړ کم شوی و. ګرانو وطنوالو، د دې نه وروسته چې څه وشول نو هغه به زه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې بیانوم انشاءالله. اوس به په لوی الله سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین نه واله تر دامو پورې زموږ د پلار نیکه ګران او خوږ وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.